السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی اجازه شاهین یم په ننني ویلاګ کې د ټیک ټاک په ارننګ باندې او د ټیک ټاک په مختلف قسمه پنشمنت یا په سزاګانو باندې بحث کوو نو که په چینل باندې نوی یې نو چینل ته ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې دا ستاسو په سپورټ او ستاسو په مینه باندې مخې ته روان دی ټیک ټاک د نننۍ زمانې ډیر یو اهم او ډیر یو ټرندینګ اپ دی هر چاته د دې پته ده او ډیر په معاشره کې عام هم دی د دې منیټایزیشن څنګه کیږي ارنینګ یې څنګه سٹارټیږي د دې د ارنینګ لپاره یو څو شرایط دي چې په هغه کې اولنی شرط دا دی چې د اکاونټ چې کوم باندې ټیک ټاک جوړ وي هغه به د داسې ملک رجسټر وي چې هغه د ټیک ټاک سره په منیټایزیشن لیست کې وي چې په دې کې د یو کې او یو اس ای ټیک ټاک اکاونټس ډیر زیات مشهور دي او هغه ډیر په اسانه باندې منیټایز کیږي د دې نه علاوه چې په کوم جیمیل باندې اکاونټ جوړ وي هغه به د 18 کالو نه بر وي یعنې د 18 کالو به په دغه کې د اکاونټ والا عمر وي یا به د دې نه زیات وي د دې سره سره به بل چې کومه اکاونټ والا وي د اکاونټ باندې به 10,000 فالوورز موجود وي او د دې نه علاوه به پې 1,00,000 ویوز هم په 3 میاشتو کې مکمل شوي وي نو دغه اکاونټ به د منیټایزیشن لپاره یا د ارنینګ لپاره الیجیبل وي اوس په دې کې ارنینګ څنګه کیږي د ټیک ټاک ارنینګ په مختلفو قسمه طریقو کیږي او زیاتره په دې کې مختلف قسمه پارټنرشپ وي په هغې باندې هم کیږي گیمینګ پې هم کیږي لایو پې راتلی شي په هغې طریقه باندې هم کیږي د دې نه علاوه په دې باندې خپل بزنس خلک پروموټ کولی شي کمپنی لپاره اډورټایز کولی شي د مختلف قسمه نور جابز یا خپل څه هم وي د هغې دپاره پې اډورټایزمنټ هم کولی شي او هغه پې پروموټ کولی شي خو نن سبا د ټول نه یو ټرینډینګ پوینټ دا دی چې په دې باندې لایو گیمینګ کیږي او کالونه یا لایو پې راتلی شي او کسان په دې باندې مختلف قسمه داسې کالونه یو بل ته کوي یا پې لایو راځي او په دې باندې ګیمونه کوي نو په دې کې په معاشرتي لیول باندې که موږ وګورو نو معاشره دغه یو پوینټ ته پکې په بل نظر باندې ګوري ځکه که تاسو وګورئ په دې کې چې کومه کسان لایو وي د یو بل سره نو د هغې چې د یو بل سره کومه لهجه استعمالوي نو هغه ډیره زیاته د ابجکشن نه ډکوي ډېر کسان پې یو بل ته داسې کنځلې کوي داسې کمزوري الفاظ استعمالوي چې هغه معاشره نه سپورټ کوي که د دې نه هټ کر موږ وګورو که یو کس پې کنځلې یو بل ته کوي او په دې باندې دیو ته ګفټینګ کیږي یا دیو ته ارنینګ کیږي ځکه چې ټول دې ته څومره ارنینګ کیږي هغه د دغه ګفټس نه کیږي او هغه چې څومره زیات څوک کنځلې کولی شي نو هغه ته زیات راځي نو د دې نه هټ کر دغه کس په خپل اکاونټ باندې ارنینګ په بله طریقه هم کولی شي که دا چېرته ځان له یو کلاس جوړ کړي دا یو ټیکنیکل پوینټ په دغه باندې خپل کلاس ته ښایي یا چې کوم څومره سټوډنټس وي د څومره ګروپ وي په هغه کې یو پازیټیو کار کیږي او هغه پې کیږي نو په دې باندې هم ارنینګ کیږي خو به کم وي ځکه چې معاشره هغه له سپورټ نه ورکوي بلکې دا نیګیټیو کومه طریقې کار چې دې به له ډېر زیات سپورټ ورکولی کیږي نو ځکه زیات خلک دغه نیګیټیو طرف ته روان دي او په دغې باندې ارنینګ کوي د دې نه علاوه که موږ وګورو نو د دیو پنشمنټ چې کله گیم څوک بیلي یا دیو دغه گیم کې مختلف پنشمنټ یو بل ته ورکوي نو که هغه موږ وګورو هغه د کم لیول پنشمنټ وي هغه کې د باډي داسې پارټس وي چې هغه معاشره نه سپورټ کوي چې هغه دیو بل ته وړاندې کوي یا یو بل ته ښکاره کوي د دې سره سره داسې رومانټیک اکشن کوي چې هغه هم ټیک ده چې د معاشرې یو خاص حصه به یې سپورټ کوي خو معاشره ورته د دې باوجود هم په ښه نظر نه ګوري ارنینګ پې هم کیږي خو په معاشره ورته په ښه نظر نه ګوري نو دغه مختلف قسمه اکشن یې پکې کیږي تاسو کتلی هم شئ په دې ویډیو کې ښه د دې نه علاوه پکې
داسې اکشن دې وکړي یو بل ته چې هغه لا یو نور خلک هم ګوري، یا د دې سره سره دغه اکشن دې بیا ریکارډ کړي او په مختلف پلیټفارم باندې شیر کېږي هم. نو دا هم یو ابجکشنیبل پارټ دی زموږ د معاشرې په حواله سره. نو د دې وجې نه ټیک ټاک یو ټرینډینګ ایپ دی، ډېره معاشره یې خوښوي هم، خو د معاشرې یو خاص حصه د دې وجې نه د دې نه بیزاره هم ده. نو پکار ده که زمونږ څومره معاشره ده مونږ د څه استعمال هم کوو، یوازې د ټیک ټاک نه، د کوم ایپ هم کوو، د څه څیز استعمال هم کوو. نو پکار ده چې مونږ د دې د پازیټیو ساید استعمال زیات وکړو او د دې د نیګټیو ساید استعمال مینیمم وکړو. نو د دې سره به زموږ معاشره هم دغې ته سپورټ ورکوي او دې ته به په ښه نظر باندې ګوري.